زیاتره سره دا پوښتنه وي چې آیا ای آی خو به زما لپاره څه مشکل نه جوړوي یا داسې نشي چې ای آی زما ځای ونیسي او زه بیکاره شم. نو هو تشویش خبره ده، ای آی به ستا ځای نیسي، ستا ټول کارونه به ای آی ته شفټ کیږي او ای آی به کولی شي ستا کارونه په چټکۍ سره او په ډېر ښه طریقه باندې مخته ویسي. مګر دلته یوه خبره شته او هغه دا چې کله چې ای آی کاریږي نو دې لپاره یو ضروري یو نفر پکار ده چې ای آی ته هدایت ورکړي، هغه ته انسټرکشن ورکړي چې څه غواړي او په کومه طریقه باندې غواړي. نو کوشش وکړه چې دغه یو نفر ته شي څنګه هغه داسې چې لومړی خو دا چې له ای آی څخه هېڅ ډول ویره نه ده پکار، دا د انسانانو له طرفه جوړ شوی دی او جوړ شوی هم د انسانانو لپاره دی، د دې لپاره چې زموږ ستاسو کار اسانه او چټک کړي. نو ای آی جوړه شوې ده. نو څنګه دغه شخص څه کېږي او هغه دا چې ته خپل ځان په ای آی باندې اپډیټ کا، یعنی ای آی زده کا، په خپل کارونو کې هغه عملي کا او هر کار چې ته کوي په کوم ځای کې چې ای آی کاریږي او ته کولی شي ای آی نه استفاده وکړي، د دې لپاره چې ستا کار اسانه شي ته ای آی وکاروه. ای آی ستا ځای نشي نیولی، مګر هغه شخص به ضرور ستا ځای نیسي چې د هغه ای آی زده وي، په خپلو کارونو کې ته استفاده کوي مګر ته نه.